د هرات زلزله ځپلو سره د قزاقستان د مرستې لومړۍ جوپه د بلخ حیرتان بندر ته راورسېده. په افغانستان کې د قزاقستان هیواد سفیر میرام اوشخمانوف حیرتان بندر کې د بلخ سیمهیزو چارواکو ته د بشري مرستو تسلیمېدو پر مهال وویل چې د قزاقستان هیواد د ولسمشر په ځانګړې سپارښتنه د هرات ولایت زلزله ځپلو سره 22 وګونه چې ټول 1402 ټنه خوراکي او غوښې دي بشري مرسته یې وکړه. په دې بشري مرستو کې اوړه، غوړي، وریجې، خیمې او نور د اړتیا وړ 14 خالمه توکي شامل دي چې هرات ولایت ته تر رسیدو وروسته به پر زیانګالو کسانو وویشل شي. تاریخ 10 اکتبر هفته گذشته تیم از 45 نفر کارمند وزارت قزاقستان و مبارزه با حوادث عاجلا روان شده در وزارت ولایت هرات. امروز که بار آمده این بخش دوم در جمع 1662 تن است، شامل از مواد خوراکی یعنی برنج، ارد، روغن، چیزهای لبنیاتی که کنسرو شده و لباس، چپرکات هم است، کمپل و چیزها که حالا خود سبا دیگه سبا زمستان شروع میشه که آسیب مردم هرات کمی آسان شود. نوموړی زیاتوي چې د مرستو سربیره د قزاقستان هیواد اونۍ وړاندې خپل 45 کسیزه روغتیایي سایار ټیم هم هرات ولایت ته د زلزله ځپلو کسانو سره د بیړنۍ مرستې او درملنې په موخه لیږلی دی. په ورته مهال د بلخ سیمهیزو چارواکو لخوا د دې مرستو تود هرکلی وشو. کشور قزاقستان در یک است خبر کمک کرده افغانستان رسانده و نهایت به کسی که اینجا رسانده به این بخش همکاری کرده، کمک کرده، به این بخش کسی گپ زده و کوشش کرده و همهش انشالله تعالی اجرش از الله میخواهیم. ما نهایت خوشحال هستیم. بلخوا بلخ ولایت کې د طبیعي پیښو په چارو کې د رسیدو ریاست مسؤلین د یادې مرستې هرکلی کوي او د سپارښتلو په لړ کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په هرات کې له زلزله ځپلو سره ورته مرستې دوامداره کړي. دغه کومکونه چې سوي دي انشاءالله العزیز د قزاقستان هغه کم استازي چې راغلي وه د والي صاحب معاون هم دلې وو، نو د هغه په حضور کې موږ ته را تسلیم سول. موږ به انشاءالله العزیز د هرات و زلزله ځپلو ته موږ رسوو او د نورو دغه د دولتي مؤسساتي که خارجي مؤسساتي د ټولو څخه دا غوښتنه کوو چې په دغه غمیزه کې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ لاسنیوی وکړي. قزاقستان یو کال وړاندې په خوست او پکتیکا کې هم له زلزله ځپلو سره ورته مرستې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي بورسو برخه کې هم قزاقستان هر کال له افغانستان سره همکاري کوي. احمد الله ستانکزی، نوی افغانستان، حیرتان بندر.